د افغانستان بانک سبا 14 میلیونه ډالر لیلاموي. سلام وخت په خیر ستړي مشئ. د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا د یکشنبې په ورځ 14 میلیونه امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک نن د یو ټویټ په خپرولو سره سوداګریزو بانکونو، صرافانو د پولي خدمتونو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر وي غوښتي څو په د داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یاد بانک زیاته کړې چې د لیلام ګټونکي باید خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پایه تصفیه کړي. مرکزی بانک زیاته کړې چې د اسعارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي تسویې ته اجازه نه ورکول کیږي او د داوطلبۍ ګټونکي باید د خپل ذمت د قیمت پیسې په یو ځل په نغد ډول او په ټاکلې موده د افغانستان بانک ته سپاري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.